کتاب الطب سونو کالو پورې په اکسفورډ کې د برطانیې په پوهنتونونو کې دا تدریس کېده په نصاب کې شامل و. السلام علیکم ورحمت الله. دا زما شاته تاسو دغلته دا لوحه وینئ نو دا خوله ښکاري ده که نه نو فقط دا وایم چې دغه زموږ او ستاسو بدن یا زموږ او ستاسو د بدن اعضاوې دا ټول غټ نعمت وي. که هغه سترګه ده، که پوزه ده، که لاس دی، که ګوتې دي، هر څه دي. د هر چا د هر اعضاو خپله وظیفه وي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ډېر مهم وي لکه هغې له جملې څخه غاښونه هم دي. غاښونه که ووایم مستقیمه رابطه له معدې سره لري. معده بیا ټول بدن ته هغه چې کوم پروټین دی یا نور هغه دي بدن ته تقسیموي. نو د غاښو کې ډېر غټ رول دی. بل د انسان هغه ظاهري ښایست هم په غاښو سره برابر وي. نو الحمدلله دلته مومند معالجوي کلینیک لغمان کې تازه په فعالیت کار باندې پیل کړی. مخکې دا چې و په زابل ولایت کې و، پکتیکا کې و، هغه ځای کې هم څانګې شته دي. نو لغمان ته لغمانیانو لپاره غواړي هم یو خدمت وشي. نو نن یې افتتاح وه. راځو ماشاءالله ډېر ښایسته په عصري وسایلو سنبال دی. راغلو ورته افتتاح یې وشوه او ماشاءالله یو خو داسې دی چې په لغمان کې داسې عصري کلینیک نه و موجود. ډاکټر صاحبان ماشاءالله سته ښه قابله دي ولې وسایل کمزوري و. ځای هم داسې منظم ځای نه و چې مثال مخې سره موټر ودرې یا بل څوک هلته انتظار وکړي. لغمان بازار ډېر وړوکی دی. نو الحمدلله مشران راغل، افتتاح یې وکړه ډاکټر صاحبانو، رئیس صاحبانو ټولو. نو الله دې اجر ورکړي. نو دلته تقریبا هغه ځای نه دغه برخه چې دا ټول هغه دي د غاښونو برخه ده. نور دلته چې کوم مریضان انتظار به دلته کوي همدارنګه هغه طرف ته خونې هم شته دي. او مهمه مسله دا ده چې هغه وسایل چې دي ټول عصري دي، اپډیټ دي که نه. او ماشاءالله دغه ځای نه به شروع وکړو. دغه برخه چې د زنانو ده د خوشحالي خبره خو دا ده چې دلته زنانه ډاکټر هم شته ده یو نه بلکې دوه ډاکټر صاحبانې دي. او دې خوا ته بیا چې دی دغه برخه دا بل اتاق دی، همدارنګه دا بل دی ستاسو ته ښکاري. او نن خو بیا جالبه پېښه دا ده چې تاسو سره یو شخص زه درته معرفي کوم چې راغلی دغه ډاکټر صاحب دلته. السلام علیکم. نو ډاکټر صاحب فولاد مومند د هغه په هڅو باندې د کلینیک ماشاءالله جوړ دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه دی؟ خیرت دی. اول خدا وایي څو کلنه تجربه لري؟ تقریبا 10 کاله به کېږي. 10 کاله. ښه دغلته د افروش شخصیت تاسو وینئ. شیخ صاحب څنګه دی؟ الحمدلله بیخي جوړ دی. خوله کې خو کار دی ورته وکړه. صفایي ده. دی به صفا کړي. د شیخ صاحب په درته معرفي کوم اسامه جوهري صاحب ماشاءالله خوشبختانه به دا ووایو چې دی هم میلمه دی او راغلی دی. نو شروع د ډاکټر صاحب د جوهري صاحب نه وکړه. نو چې داسې مبارک شخصیت وي او لطبن بیا دی نن لغمان ته راغلی و الحمدلله. نو موږ هم ملاقات ورسره وشو. نو د ډاکټر صاحب فولاد مومند د غاښونو معالجوي کلینیک ماشاءالله په هر څه سنبال دی. دغلته دا لوحه هم ده. راشئ خصوصا د لغمان خلک او انشاءالله دا سړی داسې دی چې یو خو د خیر کارونه ماشاءالله ډېر کوي. ډاکټر صاحب چې کوم غریبان مظلومه خلک هغوی سره به ګزاره کوي. صحیح ده. دغه اوس خو یو قسم ته غاښونه خلک دي ډېر ماشاءالله ښایسته وي. هغه ته څه شی وایي؟ یو خو زرکونیم دی، پورسلین دی، امپلانټ دا ټول کوی سئ؟ بس دا ټول دلته کېږي، ترسره کېږي. او هغه غاښونه کې زنځیر منځیر چې هسې هغه شي داسې دا هم کوی سئ؟ ښه. نو ماشاءالله وسایل هم ښه اپډیټ دي که نه. دې خوا ته دا څه شی دی؟ دا شی شوګر دی یا ایکس رې په عامه اصطلاح. ښه. نو ډاکټر صاحب ته خو هم دلته یې؟ نو ته هم لږ ذره خبرې وکړې. پرې شیخ صاحب ښه. نو دغه وسایل ټول اپډیټ دي؟ بالکل اپډیټ وسایل دي. دغه کوم یونټ چې دلته موږ راوړي دي دا 2024 ماډل یونټ دي. یعنی په لغمان کې به داسې سټنډرډ کلینیک دا اول ځل چې جوړ شوی وي او د هېوادوالو په خدمت کې وي. ښه ښه.
نو نه تنها یوازې لغمان که نور ولایتونه بالکل هر ولایت نه خلک کولی شي چې راشي دلته موږ د امپلانټ اورتو او دغه نور کوم داخله بخش د غاښونو کې چې کوم کار کېږي دغه ټول کولی شو. ها او بل زنانه ډاکټر شته؟ زنانه ډاکټر هم موږ سره شته دی، بالکل شته دی، ښه تجربه هم لري، 3-4 کاله تقریبا کار کړی دی، ښه کافي تجربه لري. نو الله هم کامیابه لره په دې امید باندې چې خدمت وکړي. او شیخ صاحب سره به هم خبرې کوو ښه چې د غاښونه له خیره مشکل رافسي بیا به دا مو خبرې وکړي صحیح ده او هغه سره خبرې وکړو بیا په خدای پاماني کوو. ډېره مننه. د ادرس لغمان ولایت نوی کابل بانک چې کوم مارکیټ کې دی همدلته په زیرزمیني کې د هغې زیرزمیني کې داسې مخکې سره خو د موټرو درولو بالکل ښه غټ پارکینګ ځای لرو موږ مکمل او ډیره پراخه ساحه ده، یعنی دغه د اپارتمان مکمله زیرزمیني موږ سره زنانو لپاره جدا زنانو لپاره بیل یونټ دی، بیل اتاق دی، مکمل انتظارګاه لري خپل بیل. ډېره مننه. الله خوشحاله لري. شیخ صاحب څنګه چل دا صفایي وشوه؟ هو الحمدلله د ډاکټر فولاد مومن صاحب کلینیک دی او ماشاءالله ډېر با تجربه کار او باصلاحیته ډاکټر دی. الله دې د دوی په عمر کې برکت واچوي. تقریبا سات خواري نه بعد یعنې کوم کار د غاښونو نظافت، د غاښونو صفایي او د دې تر څنګ د غاښونو ډکون یا نوي غاښونه کېښودل یا غاښونه ویستل، یعنې د غاښونو اړوند چې کوم امراض دي په دغه ټولو مواردو کې الله تعالی ډېر ستر استعداد او صلاحیتونه ورکړي دي او الله تعالی دې د جناب الماس مومن صاحب او د ډاکټر صاحب فولاد په عمر کې برکت واچوي چې د لغمان خلکو دپاره فعلا او انشاءالله چې په راروانو وختونو کې امید ده چې د افغانستان نور ولایتونو کې هم دوی خپلې فرع خلاصې کړي، خدمات یې پیل کړي دي. الله دې دوی ته د کار کولو توفیق ورکړي. مننه صاحب. شیخ صاحب هغه دی نو غاښونه خو ماشاءالله ښه سپین شو، اسمایل هم پکې اوس نو که چل نه درځي چل به مونږ وروخي نو اسمایل هغه څوک ښه کوی شي چې غاښونه یې غوي که نه طبیعي خبره ده پاکي ګل نه د وکیل صاحب خبره نه ده عامه خبر کوم ښه مننه. الله مو خوشحاله لره. بس دلته د لغمان ولسونو لپاره خدمت دی، راځي هر کله رئیسي او بل ورسره خبره هم شوې ده چې کوم کسان غریبان وي وس توان نه لري داسې نه چې ټول شي ځکه ډاکټر صاحب بیا تختي که نه مصارف ته هغه لوډ د مصارفو بیا برداشت کولی نه شي نو چې کوم غریبان دي هغه هم ورته ویلي دي او چې وس نه لري انشاءالله کوی شي هغې وړیا د دې څخه هغه وکړي علاج وکړي. نو الله هم خوشحاله لره هر کله راشي. السلام علیکم.